چې حضرت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه بیان کړي او د بیان په دوران کې یو کس راغی هغه وشال سے ماته داسې شیو خیا چې زه خوراک هم کوم اسکا هم کوم او زما روزه دا قائم وی روزه هم وی نو شاه سے بو فرمایل جوتے کا تاجا غصہ پیتے جا روزہ نہیں ٹوٹے گا سب لای خوراک داستا خوراک شو پخپل ځان لرا جوا سب لای خوراک داستا خوراک جوتے کا تاجا غصہ پیتے جا نو طالبہ غصہ رازی لہذا غصص کا نستا روجبا نماتیگی غصو میں یو انسان کا دا طریقہ اختیاری بخبل دی ځان لا سبیل راجی بل انسان دے اغا بچالا سو کی خوبس دا طریقہ راگا دارنگی دا یو شکل دے یو صورت دے دویم شکل صورت سرے چے انسان خوراز کا کئی روجہ نماتیگی حدیث پاک ستاسو مخیمہ بیان کر ابو ہریرہ صحابی دے اغا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پیغمبر فرمائی لی من نسیا چالچی رشلل وہو سائم او دوی روجدار دے انسان مانا دا نسیان مانا اریدل نو دا دی انسان یعنی کمزوری دا چې دلا یریږي د دې وجنا انسان د انسان زګويغه د انسان دو معنی دي یو معنی دا انس او یو معنی دا نسیان معنی اریدل انس معنی مینا محبت ساتل آپس کې مسلمانان یو بل سره مینا محبت ساتي خزندگی تیری نو دا واقعي انسان دی نو دا د انسان معنی دا او که یو انسان داسې وي چې مالک ته هر سړی تنگ وي او معمولی خبرې باندې جنگ وي نو واقعي دا معنی بیا صحیح نه راځي بیا دا معنی صحیح نه راځي ولې د انسان معنی دا نسیان بار انسان کې یو کور کې پاتې کېږي یو بلاوي ټول کور والا ته تنگ وي مالی کې معاشري کې علاقې کې ملک نو داسې انسان چې کوم دی بیا خپلې معنی ته نه ګوري انسان معنی صدا انس دی مینا محبت او دویم معنی دا دی انسان معنی نسیان معنی اریدلی دا اریدلم لوی نعمت دی که انسان له اریدلی نه نو دا مګرانه و دا اریدل هم د لپاره یو لوی نعمت دی دا څنګه نعمت دی انسان منی دنیا کې ډېر غمونه راځي بار انسان منی سو غمونه راغلي لیکن د پزړه باندې الله تعالی قرارونو منی پټایو لګي رو هغه جوړيږي هغه تیر شي یا یو سړی دی هغه نن تاسو سره غوسې کړي نو بس نن صبر اختیار کا صبر تلاش کوم نو یاد ساته چې سبا چې کوم دی هغه غوسه بیا نه ښه یعنی دا رو بیا سلیری سوچ څومره ورځې تیریږي نو بیا د لدایریږي دا هم یو نعمت دی کدای ریلې نه ته دنیا کې دا ان شاء الله غمونه وي او مشکلات وي دا د ریلې نه مخکې او دا ورته تازه وي نو واقعي بیا ډېر زیاته ګرانه و بعض وخت سینه یو روپۍ روکشي ټول شپه له خوب نه راځي ښه ای بټفره نه روکشي دا بګې نه آی کې شیشې نه تش قازونه بګې یو روپۍ ښه نو چې زیات روکشي بیا وسومري دا رنګ ډېر غمونه مسلمانانو باندې راځي دا تیریږي نو دا اریدل یو عظیم شان نعمت دی بعض انسان دنیا کې ډېر زیات غمونه دا راغلي وي نو د انسان معنا نسیان یا انس دی من نسیا چالچ یرشل وهو صائم دی ویرو جدار فاکلا د خوراکو کو وشرب اسکا کیو کو یعنی د هر حالت کې یو انسان داسې دی چې دی روزدار دی او دی خوراک او اسکا کو کی دا دیم صورت دیغا وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ دې پوره کی اخبل روزا وَإِنَّمَا أَطْمَعَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ الله تعالی د باندې اخرولا د باندې اسکولا نو کایره باندې انسان خوراک کا کو نو روزا یعنی روزه مولا خوراکي مو کو خدا ته شکل لوا یو شکل هغه ډیر زیات سخت دی غارو جدار دی که سپېړې ځان رواچولا خیر دی گزاره به کوي ځان سره لیکن دا دویم شکل چې هغه څه شری خوراک کا چې انسان له هیر شي او د خوراکو کې نو دا چې موقع ډیر راځي بعض وخت انسان له هریږي انسان لا هریږي څنګه نورې خبرې هریږي نو بعض وخت کې ناڅاوي روزه کې هم دی خوراک او اسکاکو کې یا دا ذکر ته چې هغه تازه روزدار دی یعنی دې نه مخکې هغه روزه نه دی نیولې نو کاغذ د روزو نیسی نو جوان دی
او څه کالی هغه بالغ شوی دی نو روجې نیسي ناصابي د لهیر شي او د خوراک کاږي یو خدا سي دی چې قصدن ځان لهیر لغه قصدن هغه شامل نه دی هغه لپاره چې کوم دی هغه روجا او خړل ګناګار دی که بالغ وي 2 میاشتې روجې و بیا نیسي نو ډیره زیاته ګرانه ده لیکن دا چې انسان چې هغه لهیر شي او په یې باندې خوراک کاږي وکړو یا دا چې انسان دی چې هغه دایرین لک په مخلال محتاط الفاظ دایرین لک په مخلال نو هغه باندې هم سوشل چې په یې حالت کې دا چې قدم واغست نو دغه انسان هم په یې باندې دی ګناګار نه دی دیو ما ګناګار دی نه دی نو دا دیم شکل دی چې خوراک کا وکړو او دارنګه چې د روزي کې ولا غوسه راغله غوسه دې سپي نو بس د روزه ماته نشله دا 2 شکلونه شلغه یو شکل لري چې کوم انسان هغه ځان له خپل سزا ورکوي غوسه سکي دویم داري چې خوراک کاږي او غوسه راغله غسکي او دریم شکل داري چې روحاني خوراک دیغه یعنی سبحان الله و الحمدلله الله اکبر وی درود شریف وی قرآن پاک تلاوت کوي دام خوراک دې د وی روحاني خوراک دا روحاني خوراک دیغه دا په مخه خوراک غوګدا نه څوک د بوسو کی جماعتا دا چې خوراک خو خیا چې خوراک کا کوما روزه من ما دیږي وای صحیح دا وای سبحان الله وای روزه من ما دیږي دا ستروانی بهترین خوراک دیغه تلاوت کا وسار نواق لما قام پوری قران پاک ختم کا نیت تر ورکات پنځل استفاره یو رکعت کې وایا پنځل بلکې وایا ادا ستا خوراک څخه روحانی خوراک دیدا ستا روح باندې تګړی شي نو سبو کې روزه نه ماتيږي او دغه نسګار په چې تعالی غوسه راشي نو هغه څوک چې دې سره یعنی غوسه خپل اسکار ستا روزه دا باندې ماتيږي